په 1999 کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2700 دوسیې څېړل شوي دي. لویه څارنوالي وایي په دې کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې زیاتې وې او لامل یې هم حقوقی خدماتو ته د ښځو زیات لاسرسی دی. نظر به آمار سال گذشته این قضایا چند فیصد افزایش یافته و این افزایش هم به اساس بررسی‌های لوی څارنوالي افغانستان خوشبختانه به اساس دسترسی بیشتر خانم‌ها به عدالت است. ما در کناری که در 34 ولایت افغانستان امروز څارنوالی‌های من خشونت علیه زن داریم، شماره تماس 180 از جانب لوی څارنوالي افغانستان فعال شده. ښاغلی رسولي وایي په اوس مهال کې په 22 ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي واحدونه په خپله د ښځو له لوري رهبري کیږي. د نوموړي په وینا په وروستیو 2 کلونو کې په دې ادارو کې له 3% څخه 22% ته د ښځو حضور زیات شوی دی. ما در 2 سال اخیر حضور خانم‌ها را در نهاد څارنوالی از 3% به 22% افزایش داد. برنامه‌ای را که به ابتکار خود لوی څارنوالی افغانستان و به همکارای بین‌المللی سال قبل ما تدویر کردیم. از 34 ولایت افغانستان برنامه کارآموزی را برای فارغین حقوق و شرایط از بخش بانوان یا زنان ایجاد کردیم. بعد از اینکه اونا 6 ماه آموزش دیدن، آموزش‌های تخصصی و مسلکی را دیدن، در ولایت‌های مختلف کار کردن. په همدې حال کې د ښځو حقوقو فعالان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شمېر زیاتوالی تاییدوي. وایي ناامني، ناسم دودونه، بېوزلي او د ښځو د حقونو په اړه نه پوهاوی د تاوتریخوالي د زیاتوالي له عمده عواملو څخه بولي. به قانون و به څارنوالی ها و به کسایی که بتونن اینا را مردمایی را که مرتکب از این میشدن اینا را جزا بدن. در غیر از اون دیگه کدام چی دیگه به نظر من نمیرسه که آدم نظر بده که چی رقم امکان داره. مگر راه تعلیم تربیت به نظر من راه بهترین چیز. برای که به غیر از اون هر قدری که شما زیاد کده برین پلیس، هر قدری که شما زیاد کده برین مراکز و مراجع را، بازم شما نمیتونین که استاد کنین. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې په 2009 میلادي کال کې مسوده یې جوړه شوې وه، خو له ډېرو کلونو وروسته لا هم د ولسي جرګې له تصویب او د ولسمشر له توشیح څخه پاتې ده.